نه ودرېږه قاري بل رقم پښتونولي در سره کوم. ته به د خپله ښځه طلاق کوې که مې ډاکټر محب ته دې شخصي ډېر شخصي بحث دا شخصي نه ده ورزه شخصي بحث نه کوم. زما ځوانانو سر په لاس کې نیولی د وطن د ازادۍ دپاره جنګېږي. دی وایي چې وروره جنګ مه کوئ. پوره وقاري صاحب ته هم د ځینو به ویلی چې نااهله قاریان شتون لري، خو ما به ډېر باور نه درلود. دا مې چې ولیده دا ولا چې د هغه افغانستان کې چا خلک وژني د هغې نه هم نااهله وو. ځکه دومره بې منطقه تورونه لګول د یو انسان لپاره دا امکان داسې لري لکه په خپل مور باندې چې د زنا تهمت هم کوي او پې شرمیږي هم نه، سترګې هم نه خړېږي. دا جمهوریت هم دا رقم خلکو خراب کړ، غرق یې کړ، تباه یې کړ. په جمهوریت کې یوه ډله خلک راټول شوي وو، سپین سترګي، لوچکان، د مردار تاریخ دغسې غوږ ونیسه ورغومیه. د شورای امنیت خبره یې وکړه. زه هم دا اوس ډاکټر محب په واتساپ باندې وصل کولی شم، ځکه ډاکټر محب او اتمر دواړه د شورای امنیت مشري کوله د غني په وخت کې، او د کرزي په وخت کې فکر کوم زلمی رسول و. دا درې واړه زه په ثبوت په خبرو راولم دلته، خو که دا مې راوستل قاري صاحب بیا خو به مخ تورئ او ځان ته به مساله یې وایي. دا درې واړه یو راوله، یو محب راوله. ځه کمیرا وستل قاری صاحب لطفا تاسې مایک مه خلاصوئ. قاری صاحب اصولي صاحب ځکه ټلیفون ته زنګ وهم قطع کېږم خو به نه که نه تاسې قطع کېږي. تاسې خپلو خبرې وکړئ لطفا. ښه که دا مې درته په اثبات ونه رسوله زه به مختوری وم په افغانستان کې. او قاری صاحب ګوره غوږ نیسه قاري ستاسو د ما د خبرو کول ځان ته قاری صاحب اصولي صاحب ما ته وایي که په اثبات ورسوه زه به مخ تورم. ګوره یو دقیقه مخیر صاحب، که په اثبات ورسوه د دغه 600 کسانو په مخ کې مخ تورم، که ما د فساد په اثبات ورسوه په ده به مخ تورم. نه ودرېږه قاري بل رقم پښتونولي در سره کوم. ته به د خپله ښځه طلاق کوې که مې ډاکټر محب ته دې اصولي صاحب خیر دا د بحث نه تیریږو. سلام جناب میاخیل صاحب، بخښنه غواړم استاد ګرامی. تاسې ما د یو فکر سړی د دې سړي سره ښیئ، ما ته توهین مه کوئ. دا سړی لرې کوي د سپېڅه کني زه ځم. ته خو هغه قاري چې فتوا دې ورکړې وه که نه په جمهوریت نه چې ټول یو ودان دي. ته اوس بیا خبرې کې دا خبرې اتا او مبین څه فرق شوه؟ ته ځان ته قاري یې، ته هغه قاري چې فتوا دې ورکړې وه په جمهوریت نه چې ټول یو ودان دي. از برای خدا ژړله د ویډیوګانو دې جوړولې چې جمهوریت ټول کافران راغلي دي. بې هدفه په دا خبره چې تا وکړه. ته نه خور لرې نه مور لرې، بې غیرته. ته پښتون نه یې، په دا ژبه چې غږېږې د ژبه ته توهین ده. دا رقم خبره څوک بې حیا؟ مبین تا نه ډېر شرف لري. یغه دریز معلوم دی، تا خو دریز معلوم نه ده. تا خو ټاپې په جمهوریت نه مو وهلې، اوس بېرغلی خلکو ته فتوا ورکوي. داسې به وکړم دا سپیس به بند کړو. بې غیرته بې ننګه په دا خبره. ښځه د جرمني کې دغه کارونه کوي بې غیرته په دا پښتو ژبه، په پښتو چې ته خبرې کوې. ته هندو یې. دا زه تاسو ته تعهد کوم، تاسې دلته به محبوب صاحب وي او فدایي صاحب او میاخیل صاحب درې واړو ته زه ډاکټر صاحب محب کنفرانس کوم سبا انشاءالله. او ځکه د درې واړو د دواړو د فدایي صاحب او استاد واتساپ لرم، د محبوب استاد نه لرم، چې دغه د خبرې زه سپینې کم او بیا به تاسې په سپیس کې درته ووایي چې په چټیاتو دې سر ده. د د شاوخوا چې وګوري ټول درته معلومیږي چې دا خلک هغه د ورغومي د وزې زامن دي چې په خپله مور سپریږي، بله هیڅ شی هم په دوی کې په خدای کوي. سړی د تل لپاره تورمخی وي. مننه. د خپل اولین هغه څوک و چې په جمهوریت صاحب مخ ته څپړې نیولې وې چې هله پارک فاحشه خانه جوړه شوې. فاحشه به د مور و پارک نو وکیل یا د لور به و یا د ښځه به په جرمني کې ودرېږي.